بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق الله العظيم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا چال بغروی دولت منت ایمان غرده دینو نډیر دی منت دین د پاک سبحان غرده په هر عاشق لګي خوږی د خپل اشنا خبرې په مسلمان لګي خوږی د یو الله خبرې
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل وسلم على النبي الأمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه واجب القدر حضرات علماء کرام و طلباء عظام ملمنو او دخواو شا علاقون راغلو محترم و معزز مخکی جمعه باندې ما یو وعده کړی و تاسی دستو انصارو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغوی د مینې انتها د هغوی د زړونو هغه عشق او محبت د هغوی د زړونو ترجمانی د انصارو د مدینه منورې هغه مونږه سنا ست درد بیان کو وعدمم دا کړي و چې د حضرت ابو محذوره رضی الله تعالی عنه د هغه د لږ عمر او د ډېر اخلاص په وجه باندې د لوی مشرۍ انعام او پټکې هغه ته ور بسر شو عمر کم مینا ډیرا عمر کم اخلاص ډیر عمر کم درد ډیر الله رب العزت د هغې نوم په کومو نومونو کې راوست ټول وی الحمدلله انصار د مدینه ما دلته درد بیان کو چې کوم د مکې مکرمه انصارو چې دلته راغلیو جهاد ته خود هغه حصے درد ما نه ده بیان کړي کوم حصہ چې د زنانو پر رنگ کې کم درد او کم تکلیف او هغه درد چې د هغوی د سینې ترجمانی علماو په کتابونو کې د قلم په نوک او د قلم په جبه کړي ده هغه یو ځان له د درد داستان دی مکہ مکرمه فتح شوا سرداری کونین د ډیری خوشالینا پخپل اوخه مبارک باندې سورو او په دومره اندازه کې د دو کونو سردار مبارک د عجز اظهار کړي چې د مکی والاو حکمرانانو او د مکی والاو خلقو ته پته وه چې د یو قوم باندې غالب بل حکومت او حکمران راشي نو د هغې مغلوب قوم حال سوي او د غالب قوم په دغه وخت کې حال سوي لیکن د سرداری کونین درد د سرداری کونین حال د حکمرانانو د حال په شانته نو د سرداری کونین درد د حکمرانانو د درد په شانته نو د سرداری کونین فتح د عام حکمرانانو د فتح په شکل باندې نو زما دردمن نبی زما زړه سوان دی نبی زما په زړه ناقرار نبی
اغی مکی مکرمه تا رعایا فتح اون لگولا بلکہ پزړونو باندې ورتا جنډې د مرحمت او د محبت او لګولې هغه زړونو کې چې نفرت هغه زړونو کې چې کینه وا هغه زړونو کې چې حسد زما نبی او زما د نبی صحابه ترجمه داسې نه ده کړې څرنګه چې د خلقو سوچ او تصور زما نبی الرحمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو اوخوا کلچی د سرداری کونین شعب ابی طالب تا اخرا ارسیدلی انتخاب د دغیزه اوکو چه دلتا با منگا لگا دمکو قرار بکو او نبی علیہ السلام مبارک پټ پټ بزان سره جړل چې دا هغه زیو چې دی په منګ باندې د دنیا ټوله لارې بندې کړي کچا ور سره خپل ولی وکړه هغه له سزا ملاويږي لیکن محبوب پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دل تلک دمه کړي دا او پدری سینو کې محبوب علیہ الصلاۃ والسلام چې کلبا صحابه کرام تا انتخاب کولو تاسې داسې نو یاد ساتئ ګورئ صحابه کرام خود حکم پابند خلقو هغه ته حکم شو داسې لاړ شي خو صحابه چې په کومو سوارلو هغه اوخه یا اس یا اسا یا نر ساروی یا مؤنث سارو ارچو پیغمبر علیہ السلام نا بچ کله تشکیل د صحابه جدا کېدو تاسې داسې لاړ شئ نو د سړو جړا با په یو حال او د حیواناتو جړا په بل حال وا د ابو قتاده رضی الله تعالی عنہ او خیده او زما اوخه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اوخه پس جخت روانه وا او ما سره هغه سامانو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرګور ته ضرور شي زر راواخلم شعب ابی طالب تا چې مونږه را ورسېدلو سرداری کونین ما ته حکم وکړلو اے د ابو قتاده رشتہ دارا مونږ سره سامان تا ضرورت نشتا تاسې رستو کسانو ته سامان ورسوئ د بازو ملګرو نمونه واغستل پلان کی تلار شي کله چې ما اوخه روانه ولا دی فرمای امام جلل خو چې کله ما اوخه تا ولا زما د اوخي مخ د دوکو نو سردار د مخ مبارک نن اوړېدلو ما بار بار اوخی تا حکم کول اوخی روان شا سرداری کونین صلی اللہ علیہ وسلم دویم حکم تم محتاج وا ما دو اوخی پڑی دی خواه راخ کلو او زما اوخی دی خواه زور کولو وی دو زنانه د مکی مکرمی سسامانو نئی پسر دی روان دی ما یون تپوسو کو ولی روانی تاسو یو ازد اکرم وین زیما مکہ پر ادما مکی نظما ما ورطویلی ولی د مکی نروانی گئی حال دادے چندن خو مسلمانانو فتح کرے دا تاسو ولی زی ما توی اے دخدے بندہ من خود چاپ خدمت کیو من تا اڈر دادے چے تاسے رازے منگی ساری دلے شنا خطانے یو تپوس کو چت داسی روانی گورے شاتا اخد داسی روان کڑی دا او اخد پشاشا گوری تپ دی اخ باندے رحمو کا
د دې به بچی پاتی د دې به معشوقه پاتی دا خپل اوخه د خپل بچی او معشوقه پس روانه کا زمونږ تپوس کې په ځان باندې اوخونه دي اوخ کې روانې دي اوخه دي جاړي او تم جاړې وای ما ورته ویلي والله العظیم زما د اوخي بچی پاتې نه دی زما د اوخي معشوقه دلته پاتې شوله اوخه مې ځکه د دې طرف په ځای باندې واپس دی خوا حرکت کوي وای دی خوا څوک دی وای دی خوا اوخه د جناب محمد رسول الله او ذات جناب محمد رسول الله دغه کریمین پاتې دی اوخه زما ځکه زینا اوخه زما دی خوا زور کوي ځکه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک باندې ایو بل ته وی جيبه راځي چې موږ هم لاړ شو وی ګورو ما ورته आवाज کو زور زما لیکن کما وجنی ما قتلی ز واپس کیګم وی ما ته आवाज کو والله العظیم زمنګ داسې نبی دی رؤوف هم دی رحیم هم دی عفوا کون کے ہم دے تاسے لارشی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اگا چاہتم پنن روز باندے دا غضب پسترگا نگوری نند منی باپ پرانی استلے شوئے نند محبت باپ پرانی استلے شوئے اوی دوی لاری دوارا یوزے کے ادرے دلی پیغمبر علیہ السلام تمخیل طعام پروتے طعام ورته چای خودلے د دو کونو سردار مبارک چې نظر واچو دا دو زنانه مسافری ولاړی دي اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے کسانو تاوازو کا یا عمر فاروق دی زنانو تا آوازو کا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نمی وورے دلو زنانو زر زان سادرنو کتاو کو ڈڑی دی خواروانولا اے دا اللہ حبیبا دی خو منتشارا واڑولا ورتوی یا عمر تکینا د دو کونو سردار خپل تشریف فرماشو ورتوی اے مسافر کم خواروان کم خوازی وی من خو مکہ مکرمه پریدو وی ولی وی زمان د سر د ختمی دو خطره دا من قتلیگو او بل دا چې من تخپلو مشرانو حکم کرے چې اوزی دا پیغمبر او د ملګری او پتا سے باندے زیتیو کی تکلیف پا در باندے راولی د دو کونو سردار مبارک ہو د سور لسم اسپوگمئی مخ مبارک پڑقیدلو حضوری پاک علیہ السلام مبارک ورتوئی تاسی خو بستری لگے نئی دما اکائی اگا طعام چې د محبوب مخیل تشریف فرماو پروتو اغیر آواغستو دی زنانو تے کی خودو زنانو تے ویل روٹی اخری زان برابر مارکی منگ د چانا بدلی ناخلو منگ د چانا غچ ناخلو او ستاسی د پارا داسی او ڈالی اللہ را لے گلے چاگی تا اسلام وی او اسلام اگا دین دے چې څومره مخکینی ګناهونه شوي ټول الله د هغې په راوړو معاف کوي نو تاسې له څه شي تکلیف دی یوه زنانه وي یا رسول الله مور مې در نه قربان شه پلار مې در نه قربان شه ما داسې ګناه کړې ده چې د هر چا ګناه به معاف شي خو زما ګناه معاف کېږي نه ورتویستا گناہ سمردا اشارہ اکڑلا دمکی غرونو تا دمر گناہ بئی و یا رسول اللہ دا دینم درن دا ورتوی سمر غرونا سمندرون چی دی دمر دا و دا دینم درن دا سمر لویا گناہ دی کڑی گناہ خود راتو ہے سو گناہ دا دمر لویا گناہ دی کڑی وی مور او پلار می در نه قربان شا
وی زه د چا په خدمت کې وما هغه خدمت داسې خدمت ما کولو یو ځل ما خپل مالک ته خپل آقا ته هغې د یو خبرې حکم ما ته وکړو ما نه هغه خبره هیره شوه چې هیره شوه هغې ماله سزا راکړه سزا یې راکړه بله ورځ د هغې مالو او په عربو باندې دا بلار به اوښه انتهایی ګرانوي نو د هغې د اوښې سره انتهایی مینه وه ما ویل تا زه ودرځولم ما د هغې اوښې ته داسې څه واچول چې هغه ختمه شوه زما دا مالک چې راغی نو ما ته وویل چې دا اوښه چا او په څه وجه باندې لاړه نو ما ورته وویل چې دا پته لګي نه چې دا کار چا کړی نو یو خو مې دا ګناه کړې وه چې د مالک مال مې ضایع کو او دویم دا چې بیا مې دروغ وویل او په عربو کې دروغ ویل دا ډېر لوی عیب و پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ورته وفرمایل وی هغه ګناه د اوښې قتلول درته عیب ښکاري وی آو وی د اوښې هغه یو د الله ذی روح مخلوق دی رحم به پکارو تا د بل چا نه بدله واغستا خو په نن ورځ باندې الله رب العزت د هندي په شانتې ښځې رضی الله تعالی عنها چې چا د حمزه زړه بار را ایستلی نن الله هغې ته عفو کړې ده ته خو د هغې نه لویه مجرمه نه یې زر زر ایمان راوړه الله دې ګناهونه معاف کړي دي هندي له خبر لاړو چې د هندي په شان د ښځې د ایمان د قبولیت پرچه د اسمان نه راغلی نو بیا موږ ایمان ولې نه راوړو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خیمه کې د هغې زنانو یو هجوم جوړ شو کم زنانه چې د وتو په حال کې وي نو امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه په خپل سیرت د آقا کې لیکلي چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دغه ورځ باندې د اخلاقو عظیمه لوی نه لویه هغه مظاهره دا وه چې حضور پاک علیه الصلاة والسلام به پوه شو چې دا کس ما ته نه را نږدې کېږي د یو وجې نه نو نبي علیه الصلاة والسلام مبارک به ورپسې ورغی حضرت عمر رضی الله عنه ته وی یا رسول الله ورته وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې زنانو نه یو تپوس وکړي چې کله تا ویل یا عمره دوی پسې لاړ شه نو دوی زر زر ځانونه څادر کې تاو کړل زه دومره د الله د دې مخلوق په مخ کې ناخوښه یم دې خبرې له مو سوچ راغی زما د نوم په اغوستو باندې د خلقو څادر کې ځان ونه غوښتلو لکه زه دومره د الله د دې مخلوق په ذهن کې ګډوډ یم نعوذ بالله من ذلک محمد علیه الصلاة والسلام ورته وی نه عمره یا عمر رضی الله تعالی عنه الله جل جلاله تا ته هغه روب درکړی چې د ځمکې په سر باندې هغه روب بل چاته میلاو نه دی تا ته خو هغه روب الله درکړی عمر رضی الله تعالی عنه حالی زندگی وګورئ په جړا شو آغی زنانو تی درخواست وړاندې کو ورته وی اے زما مومنانو میندو زما مومنانو خویندو د خدای د رضا دپاره وضاحت کول غواړم ولی زما د نوم په اورېدو باندې تاسو ځان نه څادر تاو کو ولی زه دومره د ستاسو په ذهن کې ناخوښه یم زه خو ظالم نه یم ما ظلم نه دی کړی ورته وی یا عمر رضی الله تعالی عنہ ستا خو دومره لوی شان دی دومره لوی مقام الله تعالی درکړی دی چې موږ به خپل ماشومان ستا په وجه باندې غلی کول چې عمر راغی غلی به شو ماشومان عمر رضی الله تعالی عنہ ځان سره یې چغه کړه اے عمره تا باندې خو چا ګډې نه سرولې تا باندې خو چا مال نه سرولو خو داسې چې الله درکړي دا برکت د جناب محمد رسول الله
دا د سردار کونین برکت ته چې عمر ځان سره مغرور نشي، ځان سره غاوره نشي، ځان درته ځان ښکاره نشي. یا عمر ځان سره لګې دی او یو ډېره مزیداره اوښه ورسره وه. یې دوو زنانو ته وایي وی زما د خوانه دا تحفه والی. حضور پاک علیه السلام ورته ډېرې دعا م وکړې. نو هغې زنانه وویل په دې موږ څه کوو په دې اوښه باندې؟ وایي دا مې تاسې له در وبخله، ځان په ضرورت باندې چې څرنګه راوستل غواړې هغسې راولئ. او زه بیا هم درله قسم خورم زه د ښکلي پیغمبر د غلامانو یو غلام یم، نه په چا ظلم کوم نه په چا وحشت کوم، خو ماله داسې یو عمل یا رسول الله وښیه چې دا خلق دا نفرت ولې کوي. ورته وی یا عمره تا ته الله رب العزت یو مقام درکړی، دا ستا دپاره ستا د شان سره ښایېږي، دا تا ته الله عزت درکړی یا عمر رضی الله عنه. نو عمر فاروق د حالاتو نه ځان خبر کوي. که یو انسان ته الله داسې روب ورکړی نو روب به نه استعمالوي، روب به نه استعمالوي. دا هم د ستا د خوا نه الله یو انعام دی. مشري دې راکړه، د انعام سره امتحان دی. مال دې راکو، د انعام سره امتحان دی. مشري دې راکړه، د مشرۍ انعام سره امتحان دی. عمر رضی الله عنه پیغمبر علیہ السلام د ځان نه ولې نه جدا کولو؟ مین وجه دا وه چې عمر صاحب ته د هغې خلقو نادودې ټولې معلومې وي. او زمونږ استاذ محترم رحمه الله فرمایل وی د نبی علیہ الصلاة والسلام ته هم د عمر فاروق حال معلومو چې زما په باره کې د ده څومره مینه ده، څومره محبت دی. ګور یاد ساتئ صحابه بیا خپلو کې څه دي؟ رحماء بینهم، عمده صحابه دي. خو په دغې ورځ باندې څو کسانو عمر سره نه ملاوېدل. یو پکې ابو سفیان رضی الله تعالی عنه نه ملاوېدو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه کرام را جمع کړل. د ابا سفیان دا کور دارالامن دی، څوک چې لاړل په امن دي. یو کس روان دی داسې مزل کولو، عمر رضی الله عنه مخې ته راغی. وایي کوم خوا ځې؟ وایي ځم دار ابا سفیان ته. عمر رضی الله تعالی عنه مبارک د لاسه ونیولو، ورته وایي راځه زه دې بوځما. کله چې راوستو باب ابا سفیان ته دروازې ته ولاړ دی، ابا سفیان رضی الله تعالی عنه مبارک بار راغی. چا ورته ویلې بار عمر ولاړ دی. اے عمر څنګه دی دا سړی د لاسه رانیولی دی؟ ورته وایي ابا سفیانا والله العظیم ستا کور نن دار امن دی، نو ستا کور ته مې دا راوستو چې دلم امن میلاو شي. په منډه راغی، د عمر رضی الله تعالی عنہ نه لاسونه تاو کړل. ورته وایي یا عمر زه خو هغه د خندق ابا سفیان یم. اے عمر زه خو د احد ابا سفیان یم. اے عمر زه خو هغه ابا سفیان یم چې ټول عمر تا سره خلاف پاتې شوی یم. نن ته زما کور دار امن ولی ګڼې. ورته وایي والله یا ابا سفیان که تا سره توروي او ستا تورست اراده وکړي او ما قتلول غواړې، نو یا ابا سفیان زه به درته خپله وینه در وبخمه. پیغمبر علیہ السلام وایي د ده کور دار امن دی، دار امن دی. عمر رضی اللہ عنہ دا خبر سردار کونین ته لاړه. یا عمر تا پلان کې کس دا ابا سفیان کور ته وروستو. وی آو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وی دا ولی دلتا دی ولی نراوستا. یاد ساتھئی گورے بعض خبری روافض لکلی، بعض خبری خوارج لکلی. او زمن
هغه خلق چې د ډیر لږو خبرو نه متاثره کیږي د خبرو ته عجیبه عجیبه رنګونه ورکوي. ګورئ خو نن د عمر رنګ درته بیانوم او دا راته یو چا وویل چې موږ سره د یمن یو کس دی او هغه دا خبرې کړي. نو مولوي صاحب لږ سوال درته کوم، زمونږ اسلامي شرح د دې صحابه مبارکې دا یقیني ده؟ ما ویل ووره زه به درته جمعې په ورځ باندې بیان کوم، به ته اوره. مالټا یو ملک دی، په هغې کې اوسېږي. مسلمانان د خپل تاریخ نه مونږ خبر نه یو. څه کمال خو نه دی. مونږ تاسې ته یوه خبره کوو، کم از کم چې دا بچی دی په خبرو راشي لږ تپوس ته وکړه بچیا ته چا پیدا کړی؟ بچیا ستا نبی څوک دی؟ ته د کم پیغمبر امتی؟ ستا د دغې نبی د پلار څه نامه ده؟ ستا د دغې نبی ولادت په کم خاندان کې شوی؟ موږ یې نښتي ورپسې نه دا مه مناوه دا مه کوئ او دا مه کوئ. زه درته وایم شان د رسول الله بیانول عبادت دی، شان د رسول الله د اوښې بیانول عبادت دی.